تازه او نوې خبر. د بلخ ولایت د رواني ناروغیو د روغتون چارواکي وایي د هغه ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی چې له جنګ څخه وروسته اختلالاتو څخه رنځېږي. د بلخ ولایت د رواني ناروغیو د روغتون رئیس حفیظ الله محبي وایي هره ورځ د رواني ناروغیو نوې دسیسې ترلاسه کوو. د دغو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. دا د تیر حکومت په پرتله چې د ورځې 10 یا 40 ناروغان راتلل، اوس هغه شمیر تر 110 یا 140 ته رسیدلی دی. ژور خفګان او اضطراب د ځوانانو ترمنځ ډیر دی. ډاکټر هارون نیکزاد چې د بلخ د رواني ناروغیو د روغتون په عاجله څانګه کې کار کوي وایي دوی ته ډیر مراجعه کوونکي ناروغان هغه ځوانان دي چې د هیواد له وضعیت څخه ناهیلي شوي دي. ښاغلی نیکزاد وایي بیکاري او د ډاډ نشوالی په افغانستان کې د رواني ناروغانو او په ځانګړي ډول په ژور خفګان د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. افغانستان له یو بشري بحران سره مخامخ دی. دغه بحران د روغتیا ساتنې او پالنې سکتور دی چې پخوا هم د رواني ناروغیو د زیاتې مراجعې له ستونزې سره مخ و، نور هم ټکنی کړی دی. دا و زموږ نننۍ ویډیو. که په اړه یې څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ او زموږ چینل در سره